کم خلق چې خپل مال د الله په لار کې لګوي داغوی د خرج مثال داسې دی لکه چې یو دانه وکړلی شي او داغه نه وو وږي زرغون شي او په هر وږي کې سل دانې وي دغه شان الله چې د چا عمل زیاتول غواړي هغه زیاتوي الله فراخ دسته هم دی او په هر څه په هم دی کم خلق چې خپل مال د الله په لار کې خرج کوي او بیا د خرج نو رستو احسان نسباتی او ضرر نه ورسوي داوی بدلا د خپل رب سره ده او داوی د پاره د یری او د غم هیڅ موقع نشته یو نیکه خوږه خبره کول او په بے مناسبه خبره باندې سترګې پټول د هغه خیرات نه بهتر دي چې په هغه پسې څه تکلیف او ضرر وي الله به حاجت ده او صبر دغه صفت اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي خپل صدقه په احسان زبادلو او په تکلیف ورکولو سره د هغه سړي په شان مبربادوي چې هغه خپل مال صرف خلکو ته د خودنی د پاره خرج کوي او نه په الله ایمان لري او نه په آخرت داغه د خرج مثال داسې دی لکه یو خوین ګټ وو د پاسه په د خاوري یو مخ پروت وو کله چې تیز باران وشو نو ټوله خاورې تری ویوړه او صفا ګټ پاتې شو داس خلک چې په خپل خیال کې د خیرات په ذریعہ کم نیکی ګټي داغه نه باورلا هیڅ پلاس ورنشي او کافرانو ته نیغلار خودل د الله طریقه نه ده